زما مور ته یو څو ورځې مخکې د پاکستان وزارت خارجه طرف نه یو خط ملاو شو چې کوم کې ورته لیکلي دي چې دا فیصل د وفاقي کابینې فیصلې مطابق زما د مور نوم په ECL باندې اچول شوی دی، یعنی زما مور باندې د سفر پابندي لګولې ده، زما مور د پاکستان نه بهر نشي وتلی. دا خط که تاسو ګورئ نو دینه ډیر صفا لګیږي چې زما د مور د ECL کې چولو واحد وجه صرف دا ده چې هغه زما مور ده. دا غي ګناه ده چې زما مور ده نو ځکه PCL کې چولې ده. د پاکستان د ریاستي ادارو د بشرمي انتها ده چې زمونږ د پښتون تحفظ موومېنټ کارکونانو زمونږ په گرفتارولو باندې، زمونږ په جیلونو کې چولو باندې، مونږ په ECL باندې اچولو باندې د دې زړه یخ نشو. نو اوس چې کوم دی نو زمونږ میندو پورې خبره راوستل، اوس به دی زمونږ میندې په ECL باندې چې زمونږ میندو باندې مقدمه کوي. دا خط ماته مخامخ دی. زه تاسو ته هغه وجې وایم چې کوم به دې خط کې لیکلي شوي دي او تاسو فیصله وکړئ چې دا ریاستي ادارې د چا په لاس کې دي، نو دا د دوی د جابریت کم حده پورې را رسېدلی دی. په خط کې لومبۍ وجه لیکلې ده چې زما مور لومبۍ وجه دا لیکلې چې زما مور زه پټه کړې یم او پولیس ته نیم ورکړی، نو ځکه زما د مور نوم PCL باندې دی. نو زما د مور زما د گرفتارولو ذمہداري خو زما د مور نه وه، دا خو د ریاستي ادارو وه، د پولیس وه، د هغې جاسوس ادارو وه چې کوم تاسو زما کور د پاسه ودرولي. نو په کار دا دی چې د پاکستان ریاست ورشي او د خپل هغه نوکرانو نه تپوس وکړي چې کوم ناکامه شو زما په گرفتارولو کې، هغې نه د تپوس وکړي چې او هغې د نوکري نه وباسي، هغې د سزاګانې ورکړي. زما د نه گرفتاري سزا زما مور له ورکول او زما مور هغې په وجه باندې ECL کې اچول بالکل انتهایی یو دا یو ډېر صفاق فیصله ده. دویم وجه پکې دا لیکلې ده چې زما مور، زما پلار او زما بله خور صبا اسماعیل په دې خبرې باندې پویوله چې تاسو به د ګلالۍ په حق کې خبره څنګه کوئ، نو ځکه مونږ ته PCL باندې اچولې. نو زما مور که زما پلار او خور ته وایي چې زما دپاره خبره وکړي، زما دپاره آواز اوچت کوي، نو چې دا نه کوي نو څه به کوي؟ که زما مور زما دپاره خبره نه کوي، که زما مور زما رور خور ته نه وایي، که زما مور زما پلار ته نه وایي چې ګلالۍ بچ کا، ګلالۍ دپاره خبره وکړه، نو څوک به کوي؟ دریم وجه پکې دا لیکلې ده چې زما مور خپلې لوڼه چې کوم د پاکستان نه بهر اوسېږي زما طرف ته او د سبا طرف ته اشاره ده چې مونږ پوهیږئ چې تاسو به د پاکستان د نوم څنګه بدناموي، تاسو به دلته چې کوم انساني حقوق تنظیمونه دي هغې سره څنګه رابطې کوئ او هغې کې به څنګه پاکستان بدناموي، هلته به څنګه پښتنو مسله مخکې کوئ، نو ځکه مونږ په ECL باندې اچولې ده. بل وجه دا لیکلې ده چې د مقدمو ذکر پکې کړی دی چې مقدمې دي پې تاسو ته به معلومه وي چې پاکستان ریاستي ادارو زما په مور باندې مقدمه کړې ده او زما مور باندې دا تورنه لګولې ده چې زما مور زما نه پیسې اخیستې دي او هغه پیسې بیا د انټي سټیټ اکټیویټیز دپاره او دهشتګردي دپاره هغه پیسې ورکړي دي او په انټي سټیټ اکټیویټیز کې پیسې ورکړي دي. نو دا مقدمه ته زما په مور باندې، زما مور هر هفته تقریبا عدالت ته ځي، فی الحال په ضمانت باندې خوش ده خو هر هفتې په عدالت کې تاریخي. نو دا یې وجه لیکل ده چې هغه مقدمه ده پې نو ځکه PCL باندې ده. اخرنۍ وجه دا لیکلې ده چې مونږ ځکه د پاکستان نه بهر نشو پرېښودلی او مونږ دی باندې سفري پابندي زما په مور لګولې ده، ځکه چې که دا پاکستان نه بهر لاړله نو دا به هلته د دې لوڼه بهر اوسېږي، دا به هم اسایلم واخلي او هلته خپل لوڼ سره به یو ځای دا د انساني حقوق تنظیمونو سره رابطه کوي او د انساني حقوق تنظیمونو ته به دی وایي چې په پاکستان کې پښتنو ته کم مسلې دي او هغوی څنګه پاکستان کې د اقلیت په شان ورته کتلی کېږي او نورې کمې مسلې دي ورته. دا خط تاسو وګورئ، د دې وجوهات تاسو وګورئ چې انساني حقوق تنظیمونو سره آیا ملاوېدل، انساني حقوق تنظیمونو سره لابینګ کول، د خپل لور دپاره خبره کول، آیا دا یو جرم دی؟ په پاکستان کې د پاکستان ریاستي چارواک چې کوم دي هغوی طالبان راغواړي، طالبان میلمه کوي، غاړه غړی کېږي ورسره، هغوی باندې مقدمې نه کېږي د دهشتګردي. خو که زه په امریکې کې د انساني حقوق تنظیمونو سره ملاوېږم او د پښتنو مسله ورته وړاندې کوم، نو دا جرم دی. د پاکستان کې دننه مونږ ټول ته معلوم دي، پاکستان ریاستي ادارو خپله دا خبره څو ځله منلې ده چې مونږ طالبان ساتلي دي، مونږ ورله ټریننګ ورکړی دی، مونږ د دنیا نه بهر لیږو او چې امریکې ته هم ضرورت راغلی چې طالبان سره کینو مذاکرات وکړي، دکه پاکستان ته وي چې طالبان راته کینوي په ټیبل باندې چې مونږ ورسره مذاکرات وکړو. نو دې طالبانو سره خو زه نیم ناسته شوې، زما مور خو نه ده ورکړې ټریننګ طالبانو له، زما مور خو طالبانو له پناه نه ده ورکړې، تاسو پناه ورکړې ده. چې چا ورله پناه ورکړې ده هغې له تاسو سزا ورکړه، تاسو چاله دی پاکستان ریاست هغې کس له اوسه پورې مونږ واورېدل چې هغې بني ادم له هغه ادارې له سزا ورکړه چې کوم
اسامه بن لادن په ټولو کې شامل چې کوم نور دهشتګردان له پناه ورکړې ده او زما مور په ECL باندې چې تا ګلالي پولیس ته دا ګلالي نه د گرفتار کړ پولیس ته نه د ورکړې ده زما د مور کار نو زمونږ د پاکستان ریاست بشرمین ته دا چې خبره دی پورې راو رسوله چې زمونږ د سیاست په بنیاد باندې با زمونږ میند په ECL باندې چې زمونږ میند په باندې مقدمه کوي او غي بوس عدالتونو کې زی خو زه دا د پاکستان ریاست چې کوم دی د مامور ECL نه اچول په ذریعہ باندې مال زور راکول غواړي د زه اونې نیولې شو مال تکلیف رانه کړل شو د اقوام متحده خط لیکل دی پاکستان ته هغه کې ورته لیکلي دي چې پاکستان ریاستي ادارو د 15 خلکو لیست جوړ کړی دی چې غواړي چې د دې خلکو وجنه وکړي په هغه لیست کې زمانه هم شامل کړو نو تاسو چې کوم دی د خپل هغه نقصان هغه چې کوم تاسو مال راکول غوښتل زما आवाज بندول غوښتل په هغه کې ناکام شولې زه راغلم زه اوس هم د انساني حقوق خبر کوم نو تاسو به اوس زما په مور باندې ځای مقدمه به کوئی انساني حقوق له आवाज چتول جرم نه دی د خپل قوم د حق لپاره خبرو کول جرم نه دی زه به دا خبرو کوم کماله پاکستانی ریاستي ادارې زور راکړي چې مونږ به د مور په ECL باندې واچو د دې مور باندې شي وته خپل بچو سره باندې شي ملاودل ټول عمر بدلته په بوډاوالي کې به یوازې عمر تیرې نو که د پاکستان ریاست د ادارو داخل چې دې سره به زما همت کم شي او زه به د پښتون تحفظ موومېنټ لپاره خبرو کول بس کم زه به د پښتنو د حق لپاره आवाज او چتول بس کم نو دا د دې خام خیالي ده مونږ د پښتون تحفظ موومېنټ سره ودرېدل یو شعوري فیصله وا دا زموږ شعوري فیصله ده او مونږ په دې زبدي تحریک سره ولاړ یم زبد پښتنو د حق خبره کوم کم پلیټ فارم پورې زما आवाज رسیږي د بز आवाज اوچتوم د انسان زما د پرده د انساني حق معاملې ده زما د قوم د انساني حق معاملې ده د کې کوم سره هر څه شي دین نه نشاته کیږم